په شیخ زاید پوهنتون کې د ژبو کورسونه پیل شوي. دغه کورسونه چې د لوړو زده کړو وزارت او شیخ زاید پوهنتون د انسجام امریت په ګډه همکارۍ د رسمي ژبو ترڅنګ د عربي او انګلیسي ژبو په برخه کې جوړ شوي. هدف یې د هغو محصلینو د ستونزو حل ده چې د مورنۍ ژبې پرته په یادو ژبو زده کړې کوي او په پام کې ده چې یاد کورسونه به تر راتلونکو 2 سمسترونو دوام وکړي. شیخ زاید پوهنتون کې د ژبو کورسونه چې د لوړو زده کړو وزارت لشن د شیخ زاید پوهنتون د محصلانو معاونیت په همکارۍ او هڅو باندې وړاندې کیږي چې د شیخ زاید پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو محصلان پکې زده کړې ترلاسه کوي. د همدغو کورسونو څخه موخه او هدف هم دغه دی چې هغه محصلین چې په دغو ژبو کې ستونزه لري لیکل ورباندې نشي کوی او همداشان ویل لوستل ورباندې نشي کوی، نو د همدغو موخو پر اساس باندې دوی ته کورسونه دایر شول تر څو وکولی شي د ژبو زده کولو پر اساس باندې هغه ستونزه چې دوی په علمي ډګر کې لري حل شي. بلخوا د یاد کورسونو د استادانو په وینا د لوړو زده کړو وزارت لخوا دوی ته د ورکړل شوي نصاب مطابق خپل درسونه پر مخ وړي. وزارت لخوا موږ ته د عربي ژبې لپاره نصاب راکړل شوی دی. په دې نصاب کې نحو هم شامله ده، صرف، املا او حوارات او نصوص دا مضامین پکې شامل دي او د هغوی د هدایاتو مطابق موږ خپل درسي پروګرام مخ ته وړو. په همدې حال کې محصلین له یادو کورسونو خوښي څرګندوي. د دوی په وینا د دغه کورسونو په مرسته به د دوی ستونزې تر ډیره حل شي او د پوهنتون له ادارې څخه په راتلونکي کې د ورته کورسونو د جوړېدو غوښتنه کوي. سیستم مطابق موږ یو ورځ کنورسیشن، یو ورځ ویکیبلري او همدارنګه یو ورځ ګرامر او سپیکینګ لرو چې دا د موږ لپاره ډېر مفید او موږ کولی شو په دې کې د کنورسیشن او خپله ویکیبلري چې ده ډېره ښه او پر مخ بوځو. دا کورسونه خو زموږ لپاره ډېر ګټور دي ځکه زموږ د فقه او قانون څانګې مکمل نصاب چې دی دا په عربۍ ژبه باندې دی او موږ سره د دې نصاب په زده کولو کې او د نور کتابونو مطالعې کې بشپړه همکاري کولی شو. موږ د لوړو زده کړو وزارت خصوصا د پوهنتون د ریاست څخه غوښتنه دا ده چې لا نور کورسونه موږ ته د عربۍ ژبې د زده کړې یا د نورو علومو د زده کړې دپاره واچوي تر څو محصلین وکولی شي چې په یادو علومو کې بشپړې زده کړې ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې تیر کال هم په شیخ زاید پوهنتون کې د انسجام امریت لخوا د کمپیوټر په برخه کې کورسونه جوړ شوي وه.